مور تاسو ته خو پته ده چې د حاجي د مرګ نه بعد تاسو په کور کې یوازې او بیا زه کار له لاړ شم او ستاسو په کور کې د خدمت څوک نه وي او بالکل یوازې. نو په دې وجه باندې ما تاسو له د وړاوس انتخاب وکړو چې دلته زموږ سره داسې معززین مشران دي چې دوی په ښه طریقه د مشرانو نگراني کوي او د دې ادارې ډېر ذمهوار مشران دي. ستاسو به ډېر زیات خیال ساتي. مور سره خبره کړې ده بچیا چې تا ته په څنګه سہولت وي او ته په څنګه خوشحالۍ، خو زما په سر ته چا سره خبره مه کوه چې زما د خدمت درنه زیاتې روپۍ وانخلي. زه به ورته سوال مینت وکړم او خپلې مجبوریانې به ورته بیانوم. ډېره ښه ده مور، زه به درنه لاړ شم. بچیا خبره واوره. جی بچا خواله مې راشه چې دې ښکل کړم. ته چې وړوکی وي او زما نه به دې رخصت اخیستو نو زما خواله به رالې او ما به ښکل کړې او اوس رانه داسې ځي. زه په مخه دې رڼا شه، خو خپل خیال ساته او کور ته په وخت ځه. ډېره ښه ده مور، زه به لاړ شم. صدر صاحب زمونږ د اولډ هاوس ادارې ته خو ډېر خلک راغلی دی او والله چې نن مې ډېر عجیبه منظر ولیدو. دا زړه مې خوږ شو یار. صحیح خبره دی وکړه سلیم خانه. دا اداره ما کول او کړې د هغې دپاره ده چې زه پکې د مشرانو خدمت وکړم. ولې چې زما مور ما ته ډېر وصیت کړی، ما د خپل مور ډېر خدمت کړی دی. الله دې وبخي. او دا دونه بدقسمته دی چې د خپل مور د دعا نه محرومه پاتې شو. صدر صاحب دا اداره خو موږ د هغې دپاره کولاو کړې ده چې څوک یې نه او د دې زوی شته او خپله مور یې راوسته. صدر صاحب افسوس په دې منظر لیدو ما ته خپله مړه مور یاده شوه. کاش چې هغه ژوندی وي او ما دې دوا اخیستی. زما مور نشته، مړه ده. زه به د دې خیال ساتم د خپلې مور. صدر صاحب افسوس په خپل ژوندون جنت وبیلو. ملګرو څنګه چې په خپل کور کې موږ د خپل مور پلار خیال ساتو او داسې یو په دې اداره کې هم د دوی خیال ساتو. ولې چې دا زموږ مور او پلار دي چې سازار یې د زړه نه ونه خیږي. ټیک ده؟ ډېره ښه ده صدر صاحب. مور نن پس ما داسې وګڼه لکه خپل زوی او زه به د داسې خیال ساتم لکه د خپلې مور په شانتې. راځه راځئ. ابوبکر د مور د خدمت هغه ذمهواري خو دې هم ختمه شوه یاره. اوس خو چېرته زمونږ خواله پکې کله ناکله راځه که نه چې چکر خو پکې لګوو. ولې نه ورور، چکر یې خو زه لګوم خو ستاسو سره مې پکې چکر نه دی لګولی او یو چکر پکې ستاسو سره ډن. ډېره مننه. خیال راوړئ چې اوس هلو السلام علیکم. ابوبکر امور ډېره زیاته سخته ده، بیماره ده او په بار بار تا یادوي. ځان راورسوه. ډېره ښه ده جي، درغلم. ابوبکر خبره خو واوره که نه. مور زه راغلم. بچوړیا ته رالې. او زه راغلم. مور زه ستاسو دپاره څه کولی شم؟ بچوړیا زما یو کار وکړه. په دې اداره کې پنکې نشته او پنکې پکې ولګوه. مور ستاسو خو اخري وخت دی او په دې اخري وخت کې په اداره کې په پنکو څه کوئ؟ بچوړیا زما خو هسې اخري وخت دی خو ما سره ستا فکر دی. کله چې ستا بچي تا دلته کې پرېږدي نو ته به دا ګرمي برداشت نه کړې. ولې چې ما ته ډېر نازولی لوی کړی. مور چې ستاسو دومره مینه وه او زما دپاره دومره فکرمن وای نو ما ستاسو سره بیا ولې دا سلوک کوم؟ کوم سلوک چې خلک د ځناورو سره نه کوي.
که تاسو زه معاف نه کړم نو الله به ما معاف زما پزاد کی ډوب شدن او دنیا تاسو مور به وفات شو زدا وبا زدا دنیا او مرزونو ربیا ما خو د خپلې مور مینه ولیده زدا سزا زما مور زما مینه او خدمت ما به همیشه تماش زمین ملامت کوي خوشحالی وی خوشحالی وی خوچ مور وی زندگی خو زندگی وی خوچ مور وی پس د مورا بچائی دی خلد کیگی خلد ور ملنگی وی خوچ مور وی دنیا شي هموا لګډا واډای زړه په جما د سړلی وی خوچ مور وی د هرې مور قربانۍ او عظمت ته سلام چې د مور د مرګ نه بعد بیا افسوس او ارمان کوو نو د مور په ژوندانه سوچ پکار دی خوش قسمته انسان هغه دی چې مور یې ژوندی وي او خدمت یې وکړي او دعا ترې واخلي نو کامیابي او جنت یې دواړه دي د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ